ستا په دې درې واړو کسان باندې پوره شک دی که نه؟ شک نه پوره یقین مې دی. یقین دې دی؟ او که نه دې د راتلو نه مخکې ما شاتو ډبه هلته کېښوه او زما دوکان د دې نه علاوه نور څوک هم نه دي راغلي چې دې راله بس د دې نه بعد د شاتو ډبه نه وه بیا. مطلب تاسو نه ډبه کړې؟ نه جینه موږ نه پټه. یو ځل چې کوم دی د یو ملک باچا و هغه خپل ملک لپاره ډېر غټ غټ کارونه کړي وو. بهر ملکونو کې چې کوم دی د خپل ملک ډېر ښایسته ایمیج جوړ کړی و. روډونه هسپتالونه سکولونه هر څه ښایسته ښایسته جوړ کړي وو. مطلب انتظام یې صحیح کړی و. ډېر زیات کافي کارونه یې کړي دي. یتیمخانې مسافرانو ته ښایسته ښایسته ځایونه ورکړي وو. پرې دسترخوان یې بې لګولي. ډېر زیات کارونه کړي وو. زه تاسو ته نشم بیانولی. هغه نر لیډر نوم چې کوم دی تاسو ته یې واخلم. څوک د هغه نر لیډر نوم چې کوم دی عمران خان. عمران خان یاد دی؟ عمران خان ملک دپاره دومره کار نه دی کړی. ټوله ګراني یې راوستې ده. پټرول یې کم ځای نه کم ځای ته ورسول. ټماټر یا الله توبه مارکیټ ته سبزۍ او فروټو پسې نشم تللی. او ډالر کم ځای نه کم ځای ته خو ته راته راغه نوم اخلي. نوم یې راته وانه کړې ګورې ښه نوم یې راته وانه کړې. ته پرېږده دا خبرې نور مخکې خبره کوه. بس مخکې خبره نه کوم. غل چې کوم دی معلوم شو. معلوم شو څوک دی؟ دا غل دی. د شاتو ډبې چې کوم دی دوکاندار ته ورکوه. روباسه شاتو ډبې والا ورکوه. تا له څنګه پته ولګېده؟ داسې حساب دی د غل په وړاندې د عمران خان صفت کوه هغه پرې غوسه کېږي. ملګري دا ستا غل دی ښه. کور ورانه که درې ورځې خو تاسو تاواني کړی یم او پته نه لګي چې نور به دې څه پټ کړي.